اسلامیه کالج د یو کالج په حیثیت په 1914 کې جوړ شوی دا هغه وخت کې چې په افغانستان کې کابل پوهنتون نو جوړ د باچا خان په نوم باندې یونیورسيټي په پښتون سیمه کې پرته ده څنګه پکې نن هم نشته یو په سند کې سندیان په دې کې کامیاب شي چې زما د جبه اتارټي په کار ده په کرک کې یونیورسيټي د خوشحال خان خټک په نوم یونیورسيټي ده د خوشحال خان خټک تدریس پکې نشته د پښتو څنګه پکې نن هم نشته ده تاسو ګورئ په رشیا کې د پښتو څنګه شته په هغه ځای ډیګري ورکړل کېږي ریسرچ کېږي تر دې چې پی ایچ ډي ډیګري ورکړل کېږي تاسو د ګیرس کتاب وګورئ د میډني ولس ادبیات نو چې زما په خاور هم پښتو څنګه په پوهنتون کې نه نو موږ د نصاب خبره چرته کوو ډاکټر حنیف خلیل صاحب تخواست کوم چې هغه راشي او د موضوعاتو د ارزښت په اړه د خپل خیالاتو څرګندونه وکړي ډاکټر حنیف خلیل صاحب اباسین صاحب وکیل چې دا 12 منټه کې خبره راغونډه کا نو اگر چې خبره راغونډول ډیر ګران کار وي اباسین صاحب ته خو چلو ورزي مونږ ته چلو هم نه راځي چې دا خوره خبره به بیا راغونډو څنګه اوس کوشش کوم چې مختصر خبرو کوم نن ورځ د سیمینار چې کومه موضوع ده پاره کې درې خبرې دي پښتو ژبه پښتو څانګې او نصاب دغه درې غټي خبرې بیا په موضوعاتو تقسیم شوي دي نو د څانګو کردار د پښتو ژبې په ترقۍ کې ستونزې څه دي مشکلات څه دي او ځینې نور موضوعات دي چې هغه یو زمونږ دانشور ته سکالر ته پروفیسر ته حواله شوي دي خو مجموعي طور د سیمینار موضوع چې ده پای کې د درې خبرې اهمې دي ژبه څانګې او نصاب په ژبه خو ځکه خبره نه کوم چې یو خو وخت کم دی بل په ژبه ډېرې زیاتې خبرې شوي دي یعنی کتابونه پې ډک دي چې د ژبې اهمیت څه دی ضرورت څه دی کردار څه پکار دی مجموعي طور د څانګو د نصاب په کردار به لږه خبره کوم ژبه چې کوم ده بس مونږ ته پته ده چې په دې ځمکه په دې دنیا په زرګونو نه په لکونو قسمه مخلوقات دي او په هغې کې یو مخلوق چې دی هغه د ټولو نه بهتر دی چې هغه انسان دی د دغه انسان په دې ټولو مخلوقاتو کې بهتر کېدلو کې د ټولو نه غټه ذریعه فکر و دانش او ژبه ده انسان سره چې کوم فکر و دانش دی هغه هم نورو مخلوقاتو سره نشته او انسان چې خپل فکر و دانش بل ته رسي د ژبې په ذریعه هغه هم نورو مخلوقاتو سره نشته نو که اشرف المخلوقات دی که احسن الخالقین پیدا کړی دی د انسان د ټولو نه ښه مخلوق پیدا کړی دی دې کې بنیادي کردار چې د فکر و دانش او د ژبې دی نو د ژبې په کردار خو ځکه زه نورې خبرې نه کوم خو راځو دې ته دغه نورې دوه نکتې چې دي څانګې او نصاب زما خیال دی چې دلته د سیمینار منتظمینو مقصد دا و چې په پښتنه سیمه کې او خصوصا په پښتونخوا کې زمونږ په یونیورسټو په کالجونو کې او په تعلیمي ادارو کې پښتو څانګې او د هغې کردار خو دلته د ټایټل سره د عنوان سره وضاحت دا نه دی شوی نو موږ به ترې مراد واخلو ټوله دنیا کې پښتو څانګې او د هغې کردار او که دغه مراد ترې واخلو شاید زمونږ د سیمینار منتظمین خوشحاله شي چې زمونږ هم همدغه خیال و چې ټوله دنیا کې د پښتو ژبې د څانګو څه کردار دی نو که ستاسو هم همدغه خیال و نو موږ ګورو چې په ټوله دنیا کې د پښتو ژبې دپاره چې کومې څانګې په کومو دورونو کې جوړې شوي دي پکار ده چې موږ په دې غور وکړو چې د څانګې او د نورو ادارو هم فرق دي د څانګې نه زموږ مراد دی پښتو ډپارټمنټ چېرته چې د تدریس کار کیږي چېرته چې د پخوا به ایم ای او ایم فل پی ایچ ډي او اوس بی ایس او ایم فل پی ایچ ډي سندونه ورکړل کېږي دا خو د ډپارټمنټ کار دی دا د څانګو کار دی خو په ځینې ادارو کې د څانګو دغه وظیفه ځینې تحقیقي ادارې هم ادا کوي چې هغه څانګې نه دي خو هغه د څانګو کار هم کوي او شاید تحقیق هم کوي څېړنه هم کوي یا داسې هم کېدای شي چې څېړنې پرېښي وي او صرف سندونه ورکوي او کلاسونه اخلي خو دا زه ووایم چې کومې تحقیقي ادارې دي هغه څانګې نه دي لکه موږ پېښور یونیورسټۍ کې یو پښتو اکیډمي لرو یو پښتو ډپارټمنټ لرو پښتو اکیډمي په پښتو ژبه او ادب د تحقیق لپاره جوړه شوې وه پښتو څانګه د تدریس او د ایم ای او د ایم فل او د پی ایچ ډي د سندونو لپاره جوړه شوې وه کله کله داسې کېږي چې څانګه تحقیق وکړي او کله کله داسې کېږي چې تحقیقي ادارې د څانګې کردار ادا کړي لکه اوس پښتو اکیډمۍ نه هم ایم فل او پی ایچ ډي کېږي او ځینې نورو یونیورسټو کې هم د تحقیق په نوم جوړې شوې ادارې چې دي هغې کې هم
د تدریس کار کیږي. خو که موږ غور کوو که نه چې په دې ټوله دنیا کې داسې څانګې او ادارې چېرته دي، یو خو د دې ژبې په وده کې د څانګو کردار واقعي چې ډېر اهم دی. مونږ چې کله د پښتو ژبې د بقا او د ترقۍ دپاره د کردار خبره کوو، نو هغه څه ریاستي ادارې وي، څه غیر ریاستي وي، څه انفرادي وي، څه مجموعي وي، خو د دې ژبې په ترقۍ او په وده او په خورونه او په بقا کې جدوجهد او هڅې روانې، چېرته شعوري چېرته غیر شعوري. زما خپله مشاهده دا ده چې غیر شعوري هڅو پښتو ته د هغه هڅو نه زیاته وده ورکړې ده کومې چې شعوري دي. یعنی شعوري هڅې خدای چې د یو منصوبې د یو پلان سره د ژبې د ترقۍ دپاره څه قدم واخیستی شي، خو زموږ ولس چې پښتو وایي د هغې په ذهن کې د پښتو ترقي نه وي، د پښتو خورونه او بقا نه وي. زموږ ولس چې ټپې وایي، سندرې وایي، موسیقۍ سره تعلق وي، د هغې په ذهن کې دا نه وي چې زه د پښتو خدمت کول غواړم. هغه د غیر شعوري طور یو عمل نه تېرېږي او هغه زیات مؤثر دی. زمونږ موسیقۍ چې د پښتو په خپرونه کې کم کردار ادا کړی دی، هغه د شعوري ادارو نه زیات دی. زمونږ ولس چې کم کردار ادا کړی دی، زمونږ متل او ټپه دا چېرته څه شعوري هڅه نه وه، خو پښتو یې اسمان ته رسولې ده. مونږ په خپله خبرو کې چې خبره مضبوطه نو یا ټپه وایو یا متل وایو او یا د رحمان بابا غوندې شاعرانو د مقبولو شاعرانو یو شعر وایو. نو دغه غیر شعوري هڅې هم مونږ نه یادوو، مونږ خو شعوري هڅې یادوو. شعوري هڅې یا ریاستي وي یا بغیر د ریاست نه د یو اجتماعي ډلې د انسانانو د جرګو د ټولنو یو کار وي. ما چې د جرګو د ټولنو ذکر وکړو، نو د جرګو ټولنو د هغه منظمو تحقیقي او سرکاري او ریاستي ادارو نه زیات کار کړی دی او د پخوا راسې کړی دی او بې لوسه یې کړی دی. نو چې په ولس باندې زما ژبه اسمان ته رسي، په غیر شعوري کوششونو رسي، په شعوري کوششونو کې غیر ریاستي ادارې او جرګې او تنظیمونه دا کار کوي، نو په کار ده چې په دنیا کې چرته چرته هم د پښتو شتون شته چې هغې له ریاستي ادارې هم کار وکړي. ریاستي ادارې زموږ په پښتنه سیمه کې خو یو افغانستان دی، یو زموږ پښتونخوا ده، او په دې افغانستان او پښتونخوا کې تحقیقي ادارې هم شته او څانګې هم شته. تحقیقي ادارې به فلحال پرېږدو ځکه چې زموږ د سیمینار بنیادي موضوع څانګې ده. د دې افغانستان او د پښتونخوا د څانګو د پښتو دپاره چې کوم کردار دی، د هغې د مور حیثیت زما په خپله رای کې هغه اسلامیه کالج لري. اسلامیه کالج د یو کالج په حیثیت په 1914 کې جوړ شوی او 2-3 کاله بعد په دې کې د پښتو څانګه هم راغله، څانګه د کالج څانګه چې مولانا عبدالقادر اعزازي مشر و. او په دې کې چې کومه سالانه کلیزه مجله چاپ کېده خیبر، ابتدا نه په دې خیبر کې پښتو ژبه د انګریزي اردو سره شامله شوه. دا هغه وخت کې چې په افغانستان کې کابل پوهنتون نه و جوړ. کابل یونیورسټي په 1933 کې جوړه ده او بلا کلونه پکې د پښتو ادبیاتو څانګه نه وه، یعنی میډیم اف انسټرکشن خو پښتو وه، د ابلاغ ذریعه د تعلیم ژبه خو پښتو وه په کابل پوهنتون کې، پښتو فارسي دواړه، خو د پښتو ادبیاتو څانګه پکې نه وه. په اسلامیه کالج کې د 1914 د جوړېدو نه 2-3 کاله بعد پښتو څانګه هم راغلې ده او خیبر مجله هم راغلې ده او پکې پښتو شامله شوې ده. څنګه چې اسلامیه کالج په پښتونخوا کې په شلګونو یونیورسټۍ پیدا کړي، دغه شان د اسلامیه کالج پښتو څانګې په پښتونخوا کې په بلا ډپارټمنټونه یعنی په بلا یونیورسټو کې نورې پښتو څانګې پیدا کړي. دغه مولانا عبدالقادر نه پس ته چې کله جان زیب نیاز صاحب او ډاکټر اعظم صاحب ډېر اوږدې مودې دپاره په اسلامیه کالج کې پروفیسران پاتې شو، نو هغوی ډېر کلک بنیادونه ورکړه دغه څانګې ته. او بیا په پېښور یونیورسټۍ کې په 60s کې غالبا 1-2 کې پښتو څانګه جوړه شوې ده او بیا د پېښور یونیورسټۍ د پښتو څانګې نه دا جال خور شوی دی او د پښتونخوا په یونیورسټو کې ډېرو کې څانګې جوړې شوي دي، ډېرو کې نه دي جوړې شوي. ځینې خو داسې یونیورسټۍ اوس هم شته چې پکې چې د په پښتونخوا کې یونیورسټي خو پښتو څانګه پکې نشته، بلا ډېرې داسې دي. ځینې څانګې داسې دي چې پرایویټ پښتو MA ته کېږي خو باقاعده څانګه نشته، لکه ګومل یونیورسټي د پښتونخوا برخه ده، ډېر پخوا راځي پښتو MA پکې پرایویټ کېږي خو څانګه نشته. داسې نورې ډېرې یونیورسټۍ دي.
خو کله کله موږ په دې غور کوو چې په دې پښتونخوا کې ځینې یونیورسټۍ د پښتنو اتلانو په نوم دي او په هغې کې هم د یونیورسټۍ د قیام سره پښتو څانګه نه وه. عبدالولي خان یونیورسټي جوړه شوه. د عبدالولي خان په نوم باندې یونیورسټۍ کې د کیمسټري او فزیکس او بیالوجي څانګې وې خو د پښتو نه وه. ډېره موده بعد پکې د پښتو څانګه جوړه هم شوه. بیا به هغې دپاره اشتهار راغلو چې پروفیسران پکار دي، خلکو به اپلای وکړه، وی سټوډنټ نشته، بیا به اشتهار ختم شو. بیا به اشتهار راغو چې پروفیسران پکار دي، بیا به کینسل شو. دا اوس ظفر بخش علي ته د خدای پاک عمر ورکړي، تر شپېتو کالو خو به دی ناست دي پکې. نو څانګه جوړه شوه او کار روان شو. د باچا خان په نوم باندې یونیورسټي په پښتونه سیمه کې پرته ده، څانګه پکې نن هم نشته. هغه ځای کې د پښتونخوا مطالعاتي مرکز دی، پښتونخوا سټډي سنټر دی. په پښتونخوا د ریسرچ لپاره جوړه شوې یوه اداره ده، خو د څانګې کردار یې شروع کو، ام فل پی ایچ ډي پښتو وغیره. پکار ده چې بیل ډپارټمنټ جوړ شي په باچا خان یونیورسټي کې هم. هغه د ریسرچ اداره ده، د پښتو څانګې بیل ضرورت دی. لکه پېښور یونیورسټۍ کې پښتو اکیډمي هم شته، خو پښتو ډپارټمنټ هم شته. مونږ خو لا د نورو ژبو سره خپله موازنه نه کوو. که مونږ د سند سره کوو نو په سند کې د څانګو د ادارو نه علاوه نورې کیسې دي. سندي لینګویج اتارټي پکې شته، څنګه چې دلته نیشنل لینګویج اتارټي په اسلام آباد کې وه، مقتدره قومي زبان. یو په سند کې سندیان په دې کې کامیاب شوي چې زما د ژبې اتارټي پکار ده. سند ادبي بورډ یې بیل دی، سندالوجي یې بیل دی، اتارټي یې بیله ده، څانګې بیلې دي، شیخ ایاز چیر بیل دی، پلیجو چیر بیل دی، مرزا کلیج بیگ چیر بیل دی، بلا چیرونه دي پکې او بلا کارونه دي. نو موږ خو پښتونخوا له هغوی سره موازنه کړې نه ده چې موږ څومره وروسته یو. خو زموږ په خپله پښتونخوا کې په کرک کې یونیورسټي د خوشحال خان خټک په نوم یونیورسټي ده. د خوشحال خان خټک تدریس پکې نشته، د پښتو څانګه پکې نن هم نشته دی چې نوم یې خوشحال خان خټک یونیورسټي دی. نو موږ خو د خپلې پښتونخوا خبرې کوو چې دا څانګې چې کوم دی د دې خپلو اتلانو په نوم باندې یونیورسټو کې هم چې د پښتو څانګه نه وي، اصل خو په ټوله پښتنه سیمه کې پکار دي. موږ خو کله کله بیا هغه خلکو ته ملامته شو چې په نوره دنیا کې د پښتو څانګې موجودې دي. تاسو وګورئ په رشیا کې د پښتو څانګه شته، په هغه ځای نه ډیګري ورکړل کېږي، ریسرچ کېږي، تر دې چې پی ایچ ډي ډیګري ورکړل کېږي. د روس سکالران زموږ په پښتونخوا ریسرچ کوي. یعنې تاسو د ګیرس کتاب وګورئ، د میړني ولس ادبیات، تر مهدي شاه باچا او تر اجمل خټک پورې خلک یې څېړلي دي. په تاجکستان کې د پښتو څانګه شته، زموږ په پښتانه څانګه کې مسله ده. په جرمني کې د پښتو څانګه شته، تر پی ایچ ډي پورې تعلیم ته حاصلېږي. په انډیا کې خو پښتون فیکټر ډېر غالب دی. هندوستان کې خو زموږ د پاکستان نه زیات پښتانه دي. په جواهرلال نهرو یونیورسټۍ کې د پښتو څانګه شته. زموږ خالق رشید صاحب د هغې چیرمین دی د افغانستان، او خلک ته سندونه اخلي، هندوستانیان یې پښتانه که. هغه چې کوم اردو سپیکینګ هندوستانیان دي هغوی پښتو وایي. یو چمپا کماري به په دې ویډیو کې راتله، هغې به دومره ښایسته پښتو ویله، وایي ما جواهرلال نهرو نه سبق ویلی دی. نو چې په هغه دنیا کې څانګې شته، او دلته په پاکستان کې مونږ ګورو چې یو په بلوچستان کې یونیورسټي ده، نو پښتو څانګه ده پکې، یو په لورالای کې یونیورسټي ده، نو د پښتو څانګه ده. نو په جنوبي سیمه کې یا په سویلي پښتونخوا کې مونږ دوه څانګې لرو، خو هغه صوبه هم نوم خو بلوچستان دی، خو هغه اصل کې پښتونستان دی. یعنی کله چې مونږ د آبادۍ تناسب ګورو او د بلوچ او براهوي آبادي بیله کو، بیا غالب اکثریت د پښتنو دی. بلوچ خو ځکه غالب دي چې براهویان په شمار کې هغوی سره شمارلی شي، نو بیا زیات شي. خو هلته کې صرف په دوو پوهنتونونو کې پښتو څانګې شته، نوره ټوله پښتنه سیمه فارغه پرته ده. بیا چې موږ کله خپلې پښتونخوا ته راځو، نو دلته کې خو تاسو ته صورتحال معلوم دی چې د پښتو څانګې چېرته دي او د هغې کردار څه دی، او په هغې کې موږ کامیاب څومره یو. د څانګو اول خو شتون ضروري دی چې د صوبې په یونیورسټو کې، په هره یونیورسټۍ کې کم از کم وي. موږ چې کله ګورو په ملک کې، نو په ملک کې ګوره په لاهور کې اورینټل کالج کې د ژبو څانګه ده، نو پښتو پکې شامله ده. عبدالله جان صاحب ناست دی په علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ کې د پاکستاني ژبو څانګه ده، نو پښتو پکې شامله ده. باقاعده ام فل پی ایچ ډي پکې کېږي. دغه شان د اسلام آباد په نورو یونیورسټو کې، په نمل کې د ژبو څانګه د پښتو پکې شامله ده، په نورو ځایونو کې شته. نو هغې ته موږ هم د پښتو څانګه ځکه وایو چې هغه مرکز دی.
مرکز به د ټولو پاکستاني ژبو څانګه جوړوي. خو زما په پښتونخوا کې د څانګو مسله ګډوډ ده، یعنی دومره ډېر یونیورسټۍ دي چې هغه د پښتو څانګه نه لري. نو چې زما په خاوره هم پښتو څانګه په پوهنتون کې نه وي، نو موږ به د نصاب خبره چېرته کوو؟ راځم لنډه خبره، شاید ما سره 2-3 منټه پاتې، بس په نصاب باندې خبره کوم، نو بیا زه خبره راغونډوم. دغه چې کومې څانګې دي، اول خو د دې د شتون مسله ده چې چېرته نشته. په کار ده چې مونږ غوښتنه وکړو، مونږ ډیمانډ وکړو د خپلې پښتنې خاورې د ګورنر نه، د وزیر اعلی نه، یا د ملک نه، یا د چا نه هم چې دا کار کېږي هغوی نه مونږ غوښتنه وکړو. او دا زمونږ جایز حق دی چې مونږ 2 غوښتنې وکړو. یو دا چې کومې موجوده څانګې دي هغوی ته د راپېښو مسلو د ستونزو څه ریاستي حل راوباسئ. دا دومره بجټ او پیسه چې په غیر تعلیمي سرګرمو لګي، نو څانګه خو تعلیم خوري، په څانګو دی ولې ونه لګي، په تعلیم دی ولې ونه لګي. نو د شته څانګو مسلې حل کولو به ډیمانډ کوو، غوښتنه به کوو. او د نورو څانګو چې څومره یونیورسټۍ په دې پښتونخوا کې دي، په هر یونیورسټۍ کې څانګه پکار ده. کله چې څانګې شتون ولري، بیا د نصاب مسله راځي. مونږ د پښتو نصاب عموما مونږ دام غلطي کوو چې مونږ نصاب دې ته وایو چې په MA کې په لومړۍ پرچه کې دا کتابونه شامل دي، دویمه پرچه کې دا بوکس شامل دي، دریمه کې دا کتابونه شامل دي. او دغه شان اوس چې BS شو، نو په هغې کې 8 سیمسټرې دي، نو په هر کورس کې چې کوم کتابونه شامل وي مونږ هغې ته نصاب وایو. حالانکه دا خو نصاب نه دی. نصاب خو دا خو د هغه نصاب د سټوډنټ ته، د طالب علم ته، زده کوونکي ته د رسولو ذریعې دي. نصاب بل څیز دی. د نصاب عربی کې مطلب دی برخه، او په انګریزي کې مطلب دی objectives of knowledge. یعنی مونږ چې دا وایو کریکولم او سلیبس، دا 2 بیل ټکي دي. یو کریکولم دی، کریکولم دپاره د عربی ټکی دی نصاب، او یو سلیبس دی چې سلیبس کې د فارسی ټکی دی خاکه، آوټلاین، ډیزاین. دا 2 جدا څیزونه دي. مونږ چې کله د نصاب برخه کوو، نو د هغې مطلب دا دی چې د علم کومه برخه به کوم طالب علم ته رسولی شي. د نالج که هغه په کیمسټري او بیالوجي کې وي، که هغه په فلکیاتو په اسټرونومي کې وي، که هغه په ژبه کې، که په تاریخ کې، که په هر مضمون کې، د هغه علم کومه برخه به طالب علم ته رسو، او د هغې مقاصد به څه objectives به څه د څه دپاره مونږ دا برخه رسو. دغه اصل کې نصاب دی. یعنی دغه اصل کې هغه برخه ده چې د علم نه رابیلی شي او تقسیم شي، د طالب علم دپاره په څانګو کې تقسیم شي چې دغه برخه ستا، دغه برخه ستا، دغه برخه ستا. دا برخې نصاب دی. اوس دا برخه د علم د رسولو دپاره څه لارې چارې پکار دي، څه ذریعې پکار دي. هغه لارې چارې ذریعې کتاب هم کیدی شي، او د هغه سبجیکټ دغه مضمون سره متعلقه نور مواد هم کیدی شي. که ته کیمسټري ټیچ کوې، نو لیبارټري هم کیدی شي. که ته جغرافیه ټیچ کوې، نو وزټ هم کیدی شي. که ته میتھمیټکس ټیچ کوې، نو په هغې کې گیم هم کیدی شي. که ته نور مضامین د هغې ښودنه کې، د هغې لارې چارې نورې هم کیدی شي. یوازې کتابونه خو نه دي، خو مونږ کتاب ته نصاب وایو چې په نصاب کې دا کتابونه شامل دي. بالکل غلط فهمۍ کې یو. بلکې مونږ خو دې حد ته راغلي یو چې طالب علم چې څوک ماسټر کوي یا MPhil PhD کوي، چې ستا په نصاب کې څه شامل وو؟ هغه وایي د حنیف خلیل نوټس پکې شامل وو. مسلمانو نوټس خو د نصاب د سره برخه نه وه، دا خو د هغه خاکې چې هغه کومه خاکه وه په سلیبس کې د شاملو کتابونو، د هغې ستا د اسانۍ دپاره یو څیز لیکلی شوی دی. نو په دې وایوه کې به ما هم تپوس کولو چې ستا نصاب کې کوم کتاب شامل دی؟ وایي لومبۍ پرچه تاریخ، دویمه پرچه فلانکې زړه شاعري، کلاسیکي شاعري، نوې شاعري. دا به دې ته بیا نصاب ویلو. نو نصاب خو ستا هغه هم نه دی چې کوم کتابونه اوریجنل په سلیبس کې شامل دي. نصاب خو هغه دی چې ستا د علم کومه برخه به تا ته مونږ در رسو. خو مونږ ګایډ او نوټس ته هم نصاب وایو. نو پکار ده چې یو خو مونږ طالب علم په دې کلیر کړو چې اصل څیز نصاب دی. دغه نصاب په کومو لارو رسي، هغه لارې د دې خاکه ده، ډیزاین دی، سلیبس دی. هغه د دې لپاره مونږ یو سهولت پیدا کوو طالب علم ته. اوس مونږ چې د پښتو دپاره کوم نصابونه جوړ کړي دي، نو اوس خو د BS معامله ده. اخیری خبرې کومه باسین صاحب، مخکې خو MA اوس د BS معامله ده. مونږ چې هغه تقسیم کړی دی، په هغې کې کله کله مونږ داسې ډېر مناسب تقسیم نه دی کړی. چېرته داسې نصاب وي چې مونږ پښتو ژبه او ادبیات ښایو، خو پکې مو پاکستاني مطالعه مو راچولې ده،
پکې مو تاریخ هم ورچولې دی، یو وخت کې پکې 13مه پاره هم وه. نو د پښتو ادیب په 13مه پاره کې تفسیر څنګه و؟ هغې له خو په خپله یو کال پکار دی. نو مونږ په هغې کې څه بلا کیسې ورچولې وي. پکار دا ده چې د نصاب مطلب دی برخه د علم، نو هغه برخه د متعلقه پکاري، د هغه څانګې سره د متعلقه پکاري، یا دغسې نور نصابونه. اوس په BS کې لومبي 4 سمسټره ځکه د متعلقه مضمون نه علاوه دي چې هغه د 14 او 14 په ځای باندې، یعنی د هغې د ریپلیس کولو دپاره دي. نو هغې کې میتھمیټکس هم شامل دی، انګریزي هم شامله ده، هغه ځای کې خو جواز لري. خو که زه په پښتو کې MA کوم، نو زه د قائد اعظم 14 نکات ما ته څه ضرورت دی په پښتو کې؟ زما لکنو پیکټ او زما دې څیزونو ته څه ضرورت دی چې زه په نصاب کې دام شامل وم؟ آیا په پښتو کې د MA کولو هغه مقصد دا و چې زه به پاکستاني مطالعه هم زده کوم او زه به د مغولو تاریخ هم زده کوم؟ د مغولو هغه تاریخ زده کړه چې د پښتو ادب برخه ده، هغې تقسیم وکړه. خوشحال بابا کې شته دی، په نورو شاعرانو کې شته دی، ما ته خو بیا نورې کیسې هم ښودلې. نو ضرورت د څه دی؟ یو خو هغه چې څانګې دي، موجوده څانګې د هغې ته د سهولت ورکړی شي، نوې څانګې دې جوړې کړی شي، او په دې نصاب باندې د بیا هم نظرثاني وشي. یعنی نظرثاني مطلب دا چې هسې 15 کاله بعد خو نصابونه بدلیږي. مونږ په کار ده چې د یوې خبرې نه خو روزو. زمونږ پښتو څانګې چې په کومو علاقو کې دي، نو مونږ یو خو د هایر ایجوکیشن کمیشن د HEC هغه مجموعي فارموله په نظر کې واچو، ځکه هغه مجبوري ده. خو مونږ پکې د خپلو سیمو د شاعران خامخا ورچو. یعنی که د دریاب صاحب د ملکنډ یونیورسټۍ پښتو کې BS وي یا MA وي، نو په کار ده چې پکې د ملکنډ شاعران زیاتي. زه هم داسې نه ده په کار. که د لکي مروت یونیورسټي، که د کرک یونیورسټي، نو په کار ده چې د کرک زلمیر خټک پکې واچولی شي. زه هم چې داسې نه ده په کار. که د شیرینګل یونیورسټي وي او که د بلوچستان وي، نو هلته کې خو به عبدالسلام شیزی او عبدالعلي خونزاده خو به د هغوی په کلاسیک کې وي. یعنی خوشحال رحمان کاظم خان به کلاسیک نه وي، اشیزې به په کلاسیک کې وي. نو ټیک ده، اشیزې هم چېرته واچوه، خو د پښتو هغه چې کوم مرکزي زموږ نصاب دی هغه دې غالب وي او علاقه دې پکې ډېره معمولي وي. مونږ په خپلو څانګو کې علاقه غالب وکړو او هغه چې کوم څیز دی هغه شاته پرېږدو. بیا پبلک سروس کمیشن ته چې د کرک یونیورسټۍ طالب علم راشي، نو هغه ته سیال صاحب او فضل میر معلوم وي، او که د بل یونیورسټۍ راشي نو هغه ته د خپل علاقې هغه کشران شاعران معلوم وي. خو که ته ورته چې د کاظم خان شیدا یو شعر راته تشریح کړه، نو اول خو یې پېژني نه. په یو وایوه کې احمد علي عاجز صاحب ناست و، نو هغه سوال وکړو کاظم خان شیدا پېژنې؟ عاجز ته وایي ته یې که نه کاظم خان شیدا؟ نو ما ویل چې اوس شیدا د عاجز صاحب غوندې شخصیت لرلو، نو دا زموږ مسله ده. خبرې را اوږدې شوې، ډېره بخښنه غواړم.